خپلې ښځې یوازې بازار ته مه لېږئ کنې بیا به هم دا حال وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یې ملګرو ښه یې؟ دوستانو نننۍ ویډیو سره مونږ شیر کوو. ویډیو تر اخره پورې وګوره چې یو زنانه ده په دکان کې سودا کوي او دکاندار ته څه وایي. نو ویډیو راسره تر لاسه پورې وګورئ. که چېرې خوښه هم شوه نو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. داسې قسمه حرکاتو نه خپل زنانه وساتئ. نو ویډیو درسره شیر کوو. لومړی ویډیو ګورئ، ویډیو نه بعد بیا موږ خپلې یو څو خبرې کوو. السلام علیکم. خیر علی وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر. دا څوک څو؟ دا څلور نیم زره. دا 5,500 روپۍ. دا څوک ما نه راکوي. واله وګوره کنه. دا هغې ته څو ورکوئ؟ 5,500. ښایسته جوړه ده، لاس کار پرې شوی دی، ښه مزېداره. ما نه هم پیسې اخلي. خود به اخلو، مونږ څه دپاره ناست یو. ما نه هم پیسې چې کوم دوکان ته ورشم ما نه پیسې نه دي. نه پیسې خو خامخا اخلو، نو پیسو نه بغیر خو نه دا یو کېږي. څه کار دی ما داسې ده. نه دا خو مونږ چېرته څه کرلي نه دي که نه، دا په دې مونږ پیسې بندې نه کړي صحیح دي. تاسو به بندې کړي خو پیسې خو خلک دغې لپاره ګټي او زه به بیا په کار راشم. نه مهرباني خدای دې ستا کار نه ځان ساتي. نه دا یو څوک ما نه که اخلې وایه شا به زر کوه، دا نور کسان هم راته ولاړ دي چې سودا درکړمه. نه ما نه پیسې ما لري. ګزاره به درسره وکړمه. خیر نه پیسې بالکل نه درکوم. 4,500 به درنه والم. نه هسې نه کېږي. ښه بل چېرته دوکان وګوره هلته لاړه. ما ته ضرورت راشي. نه الله دې ستا ضرورت نه ساتي. الحمدلله واده کړي و بچي لرو. ښه ته خو ډېر زیات سوم پړه کړي. زه الله دې مل شه ته نه اخلې. نه تاسې ګپ لګېږه. دوستان دغه ویډیو تاسو وکته چې دا زنانه د دکاندار ته وایي ما له کپړه هسې راکړه او زه به بیا ستا چېرته په کار راشم. یعنې مطلب زه به ستا سره بیا زینه وکړم. خو دکاندار هم داسې خراب سړی نه و او نه چې د زینا څه مطالبه وکړه. ویې ورته چې زما خپله ښځه او بچي شته، ښه جوړه یې ولې ورنه کړه. نو موږ هم دا پکار ده چې خپلې زنانه خیال وساتو او داسې یوازې بازارونو ته یې پرېږدو نه. نو زموږ مشوره هم په دې وجه خرابه شوې. نو که دغه ویډیو هم خوښه شوي وي نو ضرور یې لایک او فالو کړئ. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راکړئ اجازت.